بسم الله الرحمن الرحیم. پنځمه صفحه ده د اول باب، شپږم نمبر حدیث دی. دغه حدیث هم امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله تعالی په خپل کتابونو کې بخاری او مسلم شریف کې را نقل کړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: المرء مع من احبه، المرء مع من احبه. المرء سړی مع من د هغه چا سره به وي احبه چې دی محبت ورسره لري. المرء انسان به مع من د هغه چا سره وي احبه چې دی محبت ورسره لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ساده ترجمه موږ دغه حدیث داسې کوو: انسان به د هغه چا سره وي په دنیا او آخرت کې د کم چا سره چې محبت لري. یو څه تفصیل ته به راسو، هغه ده انسان به څنګه د هر چا سره وي چې د کم چا سره محبت لري. مثلا یو څوک د انبیاء سره ډیر محبت لري، یو څوک د شهیدانو سره ډیر محبت لري، یو څوک د اولیاء الله سره ډیر محبت لري، یو څوک د حقانی علماو او د حقانی اولیاء سره ډیر محبت لري، یو څوک د الله رب العزت د دوستانو سره محبت کوي. الله رب العزت به دغه کسان د قیامت په ورځ دغه انسانانو په جماعت او ډله کې راپورته کوي. المرء مع من احب، نارینه انسان به د هغه چا سره وي چې دی د چا سره محبت کوي. نو الله رب العزت به دغه کس چې محب دی، دا کس چې محبت کوونکی دی، دغه سړی چې مینه او محبت کوي د چا سره کوي، الله رب العزت به د قیامت په ورځ دغه انسان د خپل محبوب انسانانو سره چې د محبت ور سره کوي د قیامت په ورځ راپورته کوي. اوس نو خبر از مارونو داده چې موږ او تاسو باید څنګه محبت وکړو، د چا سره وکړو. تاسو خپل فکر وکړئ. انسان محبت ته ضرورت لري. انسان د لور سره محبت کوي، او انسان د خپل زوی سره محبت کوي، انسان د خپل مور او پلار سره محبت کوي، او انسان بیا ډیر محبت د خپل ښځې سره کوي، او کله کله چې بیا په عشق مجازي اخته سي د نورو اغیارو سره هم د محبت علامات ښکاره سي. دغه حدیث په ذهن کې درګرځوئ چې جار او قربان الفاظ باید موږ پر الله رب العزت وایو، پر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایو، او دا وایو چې زموږ محبت د الله رب العزت د انبیاء او صحابه کرام او امامان او تابعین او مفسرین او مجتهدین سره دی. دغه محبت زماورونو نه په دنیا کې کمی راولي او نه په آخرت کې د انسان پر جنت باندې تاثیر کوي چې تاسو نو جنت نه درکول کیږي، بلکې دغه محبت انسان تر یو درجه رسوي. نو محبت خو خامخا کوو. د چا سره په اول قدم کې وکړو؟ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. د نبی سره د محبت انداز باید څنګه وي، او د نبی سره که د محبت موږ دعوه وکړو نو د محبت دعوه به مو هغه وخت صادقه او رښتینې وي، او د دعوه به زموږ سمه وي چې کله زموږ او ستاسو روزاني 24 ساعته ژوند شپه او ورځ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر طریقه برابر وي. اوس خو نبی نسته چې یو څوک وایي زه میلمستیا کوم، یو څوک وایي زه داسې کوم، یو څوک وایي زه داسې کوم. د نبی سره محبت دا دی چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه را ژوندي سي. ځکه نو موږ هم پر دغه بنیاد باندې چې موږ د نبی سره محبت لرو د حدیثو سلسله او درس شروع کړي. او اوس موږ دا امید دي چې په ټوله دنیا کې په مخلوقاتو کې موږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت زیات لرو. الله ته امید دی چې الله د نبی تر بیرغ لاندې موږ او تاسو د قیامت په ورځ راپورته کړي. د نبی سره د محبت علامه ده چې په دغه دنیا کې خپل 24 ساعته ژوند د نبی پر طریقه جوړول، بس دغه د نبی محبت دی. او د نبی د محبت ناری چې څوک وایي چې زه پر نبی عاشق یم، فدا یم، زه د نبی سره محبت کوم، بیرته په هغه مجلس، بیرته په هغه ناسته، بیرته په هغه خبرو، بیرته په هغه جلسه، بیرته په هغه پروګرام کې د نبی مبارک سنتونه بیرته ماتیږي، در پښو لاندې کیږي. دا د نبی محبت نه دی. د نبی سره محبت دا دی چې هر څه د نبی پر طریقه قربان کا. د صحابه کرامو سره محبت دا دی چې لکه څنګه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې خاصه پیرزوینه درلودلې. الله په قران کې رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د دوی څخه راضي، دوی د الله څخه راضي و. همدا عزیز موږ او تاسو محبت د صحابه کرامو سره، او دغه محبت باید راوغځو زموږ او تاسو د څلورو مذهبو، خصوصا د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی سره محبت وي، بلکې د ټولو علماء کرامو، امامانو، مجتهدینو، مفسرینو، محدثینو، فقهاو، اولیاء الله، مشایخ د علماء سره زموږ او تاسو 24 ساعته محبت وي. هغه محبت څه دی؟ علماء کرام فرمایي وای څوک چې د چا سره محبت لري نو مجلس ته دی ورسي،
د هغه په خبرو دې عمل وکړي. که چیرې هغه د دې دنیا څخه تللی و، د هغه د کتاب راواخه، خبرې ګوره، مطالعه کوه، عمل ورباندې کوه. دا د هغه انسان سره محبت دی. الله رب العزت یو موږ او تاسو ته محبت را نصیب کړي، خو داسې محبت چې الله رضا پکې کوي. اوس د دنیا سره محبت تر دین زیات دی، د اولادونو سره محبت تر دین زیات دی. ځکه نو امام ابو حنیفه رحم الله تعالی، امام ابو یوسف رحم الله تعالی ته په وصیتو کې یوه خبره دا کوي چې ته د خپلو اولادونو سره، د خپلو کوچنیانو سره ډېر شناخت او علاقه مساته. که چیرې انسان د خپلې کورنۍ سره، د خپل فامیل سره، د خپلو کوچنیانو سره، د خپلې بیبي سره ډېر محبت کوي، د خپلو اولادونو سره ډېر محبت کوي، خامخا به د لمانځه لمونځ ځینې قضا وي، خامخا به جماعت ځینې قضا وي، خامخا به تکبیر اولاد ځینې قضا وي. که دا تاسو نه منئ، شاید په تاسو کې ډېر کسان داسې وي چې تجربه یې. که یې نه منئ نو، که یې منئ دا زما خبرې دغسې، نو ضرورت د دې نشته زه تاسو ته ووایم او تاسو را سربیره کړم. دغه انسان که چیرې د خپلو اولادونو سره برابره اندازه او په سی مقدار باندې محبت وکي، خو هیڅ پروا نشته. اما د اولادونو محبت د انسان پر منځ تاثیر وکي، انسان د دیندارۍ څخه راوګرځي، دا محبت صحیح نه دی. نو د الله رب العزت سره محبت د ذات سره او د هر چا سره په خپل اندازه محبت، دا د انسان د ایمان علامې دي. الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق.